بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسې د روغتیا په هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېر ښه. تاسو ټولو ته مو په تېره درس کې یا تېره ورځ تاسو ته څه شی درکړې وه؟ کورنۍ دنده درکړې وه. کورنۍ دنده مو سرته ورسوله. ډېر ښه. کورنۍ دنده مو چې سرته رسولې دا ټولو ډېر ښه کار کړی دی. داسې هر وخت کورنۍ دندې ښې سرته رسوئ چې استاد تاسو څخه راضي اوسیږي. تاسو چې دا کورنۍ دنده سرته رسولې وه، کومه کورنۍ دنده م تاسو ته د سپارلې وه؟ یو د وینې څه شی؟ د سرو کرویاتو جوړښت. سرو کرویات، آیا د وینې کرویات چېرته جوړېږي؟ په هډوکو کې. هډوکو کې جوړېږي. ډېر ښه، په هډوکو کې جوړېږي. او بل د سپینو کرویاتو دنده. د سپینو کرویاتو دنده د بدن د معافیت، یعنی د بدن دفاعي سیستم، یعنی هغه د بدن څخه څه کوي؟ دفاع کوي. د څه شي په مقابل کې؟ د مکروبونو په مقابل کې. هغه د څه شي وظیفه وه؟ د سپینو کرویاتو وظیفه وه. او د صفحاتو دمویه څه شی وظیفه وه؟ ډېر ښه، دا مې درته ویلي وه. نو دا د دې دندې د وظیفه څه شی وه؟ د وینې څه شی؟ پړن کېدل یا د وینې لخته کېدل. کله چې د یو رګ یو ځای موږ او تاسې څه شی شي؟ بریک شي. هغه څه شی کوي؟ د صفحاتو وظیفه دا ده، یا ترمبوسایټونو چې هغه برخه څه شی کوي؟ لخته کوي او جال ورته جوړوي چې تر څو وینه له بدن څخه ضایع نه شي. ډېر ښه چې تاسو کورنۍ دنده سرته رسوئ. نن راځو د ننني درس یا د ننني موضوع دپاره چې څه شی نن موږ او تاسې وایو. مضمون مو د بیولوژي ټولګی نه هم ټولګی دی. موضوع څه شی ده؟ د وینې ګروپونه دي. څه شی دي؟ د وینې ګروپونه دي. موږ او تاسې وینه لوستې، اوس ګروپونه لولو. لوست مو څه هم دی؟ نه هم لوست دی. د لوست موخه یا هدف مو څه شی دی؟ د لوست هدف مو دا دی چې تاسې به د دغه لوست په پای کې وکولی، په دې وتوانیږئ چې څنګه څو ګروپونه د وینې شتون لري او څنګه دغه ګروپونه د بدن پیژندل شوي دي. په دې باندې به تاسې څه شی شي؟ د لوست په پای کې پوه شئ. ښه، راځو د دې درس د وینې ګروپونو په هکله تاسې ته معلومات درکوم چې وینه ګروپونه څو ډوله ګروپونه شتون لري، ولې دغه ګروپونه شتون لري. په دې باندې به تاسو ته ډېر په خلاص یا په لنډو ټکو معلومات درکړم. دا ګروپونه د وینې ګروپونه چې وایو، د وینې ګروپونه صحیح ده. د وینې ګروپونه، دا د وینې ګروپونه چې وایو، نو د وینې ګروپونه د څه شي په اساس وایو؟ دا په بدن کې څه شی دی؟ وینه شتون لري. نو په وینه کې هم داسې مواد به شتون لري، ځکه چې علماو په دې باندې کار وکړ. څه شی کار وکړ؟ هغه عالم هم چې کتاب کې ذکر شوی نه دی، خو خیر زه به نوم واخلم. نانستینر و چې په دې په وینه باندې څه شی وکړ؟ کار یې وکړ. چې کله کار وکړ نو په وینه کې څه شی پیدا کړي؟ په وینه کې کیمیاوي له لحاظه چې کله دا وینه څه شی کړله؟ د تحقیق او مطالعه پکې شروع کړله. انټیجن او انټي باډیانې پکې پیدا کړي. نو بیا دوه انټیجن او دوه انټي باډیانې چې پیدا کړي، نو دې څه شی ویلي؟ موږ وایو چې دوه انټیجن او دوه انټي باډي. انټي صحیح ده؟ جن. انټیجن او انټي باډیانې پکې پیدا کړي. څه شی پیدا کړي؟ انټي باډي. د دواړه پکې پیدا کړلې. نو دې کې دوه انټیجنه پیدا کړه، د A او د B په نامه یې ونوموه، او دلته انټي باډي A او د B په نامه دا دواړه ونومولې. بیا وروسته د هغې نه وویل چې په څه کې وینه کې څو ګروپه شتون لري؟ 4 ګروپه شتون لري. ولې؟ ځکه هغه وینه چې اوس موږ وایو چې 4 ګروپه شتون لري، دا د څه شي په اساس وایو؟ دا د دغه دوه مادو په اساس چې د کیمیاوي له لحاظه کله وینې تحقیق او ریسرچ وکړه، هغه پکې دغه دوه څه شی پیدا کړي؟ انټیجن پیدا کړي، دوه یې انټي باډي پیدا کړلې. کله چې وایي دوه انټیجن او دوه انټي باډي، نو دا وینې هم په 4 ګروپونو باندې څه شی کړله؟ وویشله. د دې دواړو څه شي مادو په اساس باندې په 4 ګروپونو وویشله. هغه 4 ګروپونه چې اوس موږ او تاسې وایي، هغه وینه کې چې څه شی انټیجن A شتون ولري، هغه ګروپ به څه شی وي؟ A وي. صحیح ده؟ ګروپ یې څه شی وي؟ A وي. هغه ګروپ کې چې د B انټیجن، د B انټي باډي وجود ولري، نو دا ګروپ څه شی ده؟ د A ګروپ ده. او هغه وینه کې چې د B انټي باډي، د B انټیجن شتون ولري، صحیح ده، او د A انټي باډي شتون ولري، هغه وینه څه شی ده؟ هغه وینه ګروپ یې څه شی ده؟ B ګروپ ده. نو دا ګروپ به دلته به دغه ګروپ لاندې به هر حرف دا ګروپ پاس لیکم.
هر حرف لاندې ورته لیکم صحیح دی د ګروپونو. نو دلته د A ګروپ په د نامه ونوموله، د B ګروپ په د نامه ونوموله چې دغه انټیجن و د انټي باډي پکې شتون درلوده. بیا بل ګروپ پیدا کړه چې په دې کې AB ګروپ ویلې چې A B کې څه شی شتون درلوده، د A او د AB انټیجنونه شتون درلوده. بیا دې انټي باډي نه درلودلې، څه شی نه لري، انټي باډي نه لرلې. نو چې نه لرلې د AB په نامه یې ونومولې. او بلې څه شی ونوموله د O ګروپ. کله چې وکتل په O ګروپ کې نو دته ډېری د صفر ګروپ وایي، دې ته د صفر ګروپ مه وایي ځکه دغه توري لانډسټینر چې کله دا تحقیق کړله دی په دغه انګلیسي تورو باندې ونوموله. نو چې په انګلیسي تورو یې ونوموله دغه ګروپ یې څه شي په نامه ونومو، A B په نامه ونومو چې دا دوه انټیجنې پکې شتون درلود. او بل ګروپ یې د څه شي په نامه O په نامه ونومو ځکه دا د انګلیسي تورو په اساس څه شي شوي دي، نومول شوي دي. نو ځکه یې د O په نوم موږ تاسې باید یاد کړو. نو O کې چې کله ولیده دې کې هېڅ انټیجن شتون نه درلوده. نو چې کله ویلې دې کې انټیجن شتون نه لري نو دغه کې بیا دوه انټي باډیانې شتون درلودلې. څه شي انټي باډیانې شتون درلودلې؟ دغه دوه انټي باډیانې شتون درلودلې چې یو د A انټي باډي او بل د B انټي باډي شتون درلوده. ښه تاسو اوس په دې باندې پوه شوئ چې دغه د څه شي په اساس باندې په څلورو ګروپونو وویشله، د دغه دواړو مادو په اساس باندې په څلورو ګروپونو وویشله. اوس په دې باندې تاسو پوه شوئ چې دا وینه په څو ګروپونو ویشل شوې؟ په څلورو ګروپونو ویشل شوې. ومې لیکله؟ ښه ډېر ښه پاکې کومه ده؟ ښه زه به دا اوس پاکم، بیا به راشو د دې دوهمې برخې ته چې څنګه وینه اخلي، څنګه وینه ورکوي. ښه وینه اوس موږ او تاسې وایو چې دا به یو هغه دیاګرام چې ښکلی د ستاسو په کتاب کې د همغه په اساس زه تاسې ته څه شی کوم دا هم لیکمه. ځکه که چېرته زه په جدول کې راوړم بیا لږ وخت نیسي نو وخت کم دی، د کموالي له وخت څخه یو موږ وایو O صحیح دی یا د A وایو که نه، همغه کتاب په اساس به زه تاسې ته ولیکم چې د A وایو صحیح دی، پس به دلته A ولیکو، د A توری به ولیکو. او لاندې به موږ او تاسې د B توری ولیکو. څه شي؟ د B توری ولیکو. دغلته به د O توری ولیکو صحیح دی، دغلته به د A B توری ولیکو. هغه انګلیسي تورو باندې څه کړي نومولي دي. اوس دوی څنګه وینه اخلي، څنګه وینه ورکوي. نو د دغه دیاګرام په وسیله باندې دغه تاسو پوهیږئ چې A چاته وینه ورکوي او د چا څخه وینه اخلي. A د A څخه وینه A ته وینه ورکوي او د A څخه وینه اخلي. د چا څخه؟ د A ته وینه ورکوي، د A څخه اخلي. اوس راځو B ته. دغه A B ته هم وینه ورکوي. څه شته؟ A B ته هم وینه ورکوي ځکه د دې په څه شی نه درلوده، د دې په بدن کې انټي باډیانې شتون نه درلوده، دې ته وینه ورکوي. بل چاته وینه ورکوي؟ بل چاته A وینه نه ورکوي او بل د دقه O څخه څه شی کوي؟ وینه اخلي. د چا څخه؟ د O څخه وینه اخلي. نو د ده څخه هم وینه واخیستله، د خپل A څخه هم واخیسته. وینه یې چاته ورکړله؟ همې A ته ورکړه، همې B ته هم ورکړله او A ته هم ورکړله. دا خو تنها د A شوه. راځو د B لپاره. اوس B ته راځو. B د چا نه وینه اخلي؟ چاته وینه ورکوي. په دې هکله B ګورئ خپله B ته وینه ورکوي ځکه ښه او د B څخه وینه اخلي. دا هم A B ته وینه ورکوي. چاته؟ A B ته وینه ورکوي. نو A B ته هم وینه ورکړله او همدارنګه A ته وینه ورکړه او د A څخه وینه څه کړه؟ واخیسته. په دې باندې هم پوه شوئ. اوس دغه O چې دی دغه O راځي دغه B ته هم وینه ورکوي. چاته وینه ورکوي؟ B ته هم وینه ورکوي. اوس نوبت شو د چا؟ د A B نوبت شو. راځو A B ته. A B چاته وینه ورکوي؟ د چا څخه وینه اخلي. ګورئ وینه چې ورکوي A او B ته دغه A B ته وینه ورکوي. صحیح ده؟ د نورو ګروپونو ته یو تم وینه نشي ورکولی ځکه د هغې په بدن کې څه شی دی؟ دوه انټیجنه شتون لري. نورو ته څه شی؟ وینه نشي ورکولی. په دې باندې هم پوه شوئ چې A B نورو ته وینه نشي ورکولی. تنها چاته وینه ورکوي؟ A B ته وینه ورکوي. راځو O ته چې O چاته وینه ورکوي او د چا څخه وینه اخلي. O چې ده O دغه O د O ته وینه ورکوي. چاته وینه ورکوي؟ O ته وینه ورکوي. او یو وینه ورکول شو. ګوره O ته وینه ورکوي، B ته وینه ورکوي، A ته ګوره ده فاکتورونه چې تاسو ګورئ وهل شوي دي ټولو ته وینه ورکوي. او بل دقه وینه دلته یو فاکتور پاتې شو چې A B ته هم وینه ورکوي. نو ټولو ته یې وینه ورکړله. صحیح ده؟ ټولو ته یې وینه ورکړله او A ته O ته هم ورکړله. خو د چا څخه وینه اخلي؟ د همدغه O څخه دا وینه اخلي.
د نورو څخه وینه نشي اخیستلی. ښه تاسو اوس په دې پوه شوئ چې دغه وینه څنګه اخیستل کیږي او څنګه ورکول کیږي. بیا هم ځینې ستونزې شتون درلودې، خو بیا یو بل څه شی وپېژندل شو؟ فاکتور وپېژندل شو چې هغه فاکتور د آر اچ په نوم یادیږي، چې دی په اول ځل کې په څه شي کې وپېژنده؟ ریزوس په څه شي کې؟ ریزوس بیزوګانو کې وپېژنده. دا هم یو انټیجن و چې ویې پېژنده. په څه شي کې وپېژنده؟ بیزوګانو کې وپېژنده. کله چې دا وپېژندل شو نو دغه وینې ګروپونه چې اوس موږ وویل چې دا د وینې ګروپونه دي، دا ګروپونه د دې په شتون کې د دغې مادې په شتون په پېژندلو کې په وینه کې دا څه شی شو؟ دغه وایو چې آر اچ مثبت ده، آر اچ منفي ده، څه شی ده؟ دا وینه ای مثبت ده، موږ وایو که نه ای مثبت، صحیح ده؟ یا آر اچ ورته وایي چې آر اچ مثبت دی، صحیح ده؟ دغه د څه شي په شتون کې؟ د دغه مادې په شتون کې کله چې وپېژندل شوله نو دا څه شی شوله؟ دا وینې ته آر اچ مثبت. کم یو چې بیا ای مثلا وایي آر اچ څه شی دی؟ منفي دی، یعنې دغه ماده پکې شتون نه لري، یا دغه انټیجن په دغه وینه کې شتون نه لري چې دې ته آر اچ منفي ویل کېږي. دا وینه اخیستل هم د دې ورکول او اخیستل دلته بیا دغه په نظر کې نیول کېږي آر اچ مثبت، آر اچ منفي. یعنې کله چې دې ته یې ورکوي دا هم باید مثبت وي، دا هم باید مثبت وي. که منفي ورکوي باید دا هم منفي وي، دا هم منفي وي. داسې نه وي چې منفي یې مثبت ته ورکړي، مثبت یې منفي ته، داسې نه دی. باید دا اچ په نظر کې ونیول شي. څه شی؟ آر اچ په نظر کې ونیول شي. دا وینه باید یو نه بل ته ورکول شي، یعنې د وینې څه شی وي؟ سره مساوي وي. څه شی ګروپونه سره مساوي وي، یعنی آر اچ مثبت. دغه اوس یو بیلګه به دا وایي چې آر اچ مثبت ای آر اچ، صحیح ده؟ ای آر اچ مثبت ته وینه ورکوي، نو دغه ای آر اچ مثبت ته وینه ورکوي. صحیح شو؟ دا د دې د وینې ورکولو هغه شو طریقه شوه یا کړنلاره شوه چې څنګه وینه یو د بل څخه اخلي. په دې باندې هم پوه شوئ که په دې باندې چې هم پوه شوئ دا وینې معلومول څنګه کیږي. موږ او تاسې باید د وینې ګروپونه وپېژنو چې وینه څنګه معلومیږي. د وینې د معلومولو لپاره موږ درې ډوله انتیسیرا لرو. تاسو دا درې ډوله انتیسیرا ګورئ چې دا یو کیټ په شکل وي، چې کله تاسو دغه وینه معلوموئ د دې دریو انتیسیراو په وسیله باندې څه شی کوئ؟ دا به معلوموئ چې دغه رنګ چې تاسې ګورئ دې ته هغه آبي رنګ چې وایي دا څه شی دی؟ ای انتیسیرا ده. ژیړ رنګ چې لري هغه د بي انتیسیرا ده، او سپین یا بې رنګه رنګ چې وایي ورته یا اوبو ته ورته رنګ هغه څه شی ده؟ هغه د ډي انتیسیرا ده، چې د دغه دریو مادو په شتون کې موږ او تاسو څه شی کوو؟ وینه معلوموو. یو بیلګه زه تاسو ته دلته د تختې پر مخ لیکمه، که چیرې دغه مواد تاسې سره شتون ولري د دې شتونوالی څه شی دی؟ موږ او تاسې څنګه دا موادونه ګټه اخلو. مثلا یو 3 سلایډه موږ جوړوو، صحیح ده؟ 3 سلایډه جوړوو. دا 3 سلایډه به داسې شکل زه ولیکم چې دغه 3 سلایډه دي. دا د ای سلایډ دی، نوموو یې ای سلایډ په نامه، د بي سلایډ په نامه او د ډي سلایډ په نامه. کله چې دا د ای او ډي سلایډ په نامه ونوموو نو دې کې به څه شی کوو؟ موږ وینه واچوو. کله چې وینه واچوو نو دغه کې به 3 څاڅکي وینه واچوئ، هغه عملي بڼه چې ورکوو ورته. نو دا 3 څاڅکي وینه چې مو واچوله، که چیرې څه شی وکړه دغه 3 واړو سلایډونو کې یو دغه سلایډ وینه څه شی پړنده شوه، لخته شوه، سره جلا شلله، او د دغه سلایډ وینه سره جلا شلله. دا 3 سلایډونو کې دغه 2 سلایډونو کې وینه څه شی شله؟ لخته شوه. نو دغه ګروپ به څه شی شي؟ د وینې ګروپ به څه شی وي؟ ای وي، صحیح ده؟ او آر اچ به څه شی وي؟ آر اچ مثبت دی، ځکه دغه د ډي سلایډ د موږ او تاسو ته آر اچ راښیي. نو د آر اچ وینه هم پکې دغه سلایډ کې څه شی شوه؟ پړنده شوه. کوم مواد د ډي انټیسیرا چې پې موږ واچوله او د بي هېڅ تغیر ونه کړ، وینه په خپل حال پاتې شوه. هغه مایع سره څه شی شله؟ مخلوطه شله، خو تغیر یې ونه کړ. نو څه شی شوه؟ دغه سلایډونه څه شی شو؟ د ای ګروپ شو. او همدارنګه د بي، صحیح ده؟ د بي ګروپ چې معلومه و همداسې فکر وکړئ دغه ډي شو، دا بي شو، صحیح ده؟ دا بي شو او دا د ای سلایډ شو. په دې کې 3 واړو کې وینه واچول شوه، دې کې دغه 2 تغیر وکړه، صحیح ده؟ دغه 2 چې تغیر وکړه دا د بي ګروپ په نامه نومول کېږي. د څه شي؟ د بي. کوم بي باندې نومول کېږي؟ د ای چې تغیر ونه کړه د بي په نامه نومول کېږي. بي آر اچ څه شی وي؟ آر اچ
مثبت دی ځکه دا تغییر کوي څه شی ډي سلایډ. یو بیلګه بله به م ولیکمه چې دلته وایي چې دا 8 مرحلې لري باید 8 واړه تاسو ته دلته ولیکمه. که چیرې مثلا د A منفي ګروپ موږ ولیکو نو دغه سلایډ به سره څه شي تغییر وکړي، دغه وینه به پکې تغییر وکړي او دغه د B سلایډ کې به وینه په خپل حال کې وي، د D سلایډ کې به خپل په حال کې وي. نو دا ګروپ به څه شي، دا ګروپ د وینې به ARH به څه شي RH به یې څه شی وي منفي وي، ځکه د ډي سلایډ هم وینه لخته نه شوه، تنها په A سلایډ کې لخته شوله. دا 8 مرحلې لري. که 8 مرحلو ته وایي چې 8 مرحلې ولیکمه، د 8 مرحلې ټولې د تاسو ته ولیکم. ښه، دا 3 مرحلې 4 مرحلې چې مې تاسو ته د بیلګې په توګه دلته تختې پر مخ ولیکه، هغه د دې مادو شتون باندې کله چې دا مادې په A د A په واچوله، B د B باندې او D د D باندې، نو هغه یې چې تغییر وکړه A او D تغییر وکړه څه شو، وینه لخته شوله، وینه لخته شوه او ګروپ د وینې څه شو A شو. تاسو اوس دا 3 بیلګې نورې بیلګې به په راتلونکي کې ولولو. ښه، تاسو د وینې ګروپونو باندې پوه شوئ چې وینه څنګه په 4 ګروپونو وویشل شوه، د څه شي په اساس وویشل شوه، د علماو څنګه په دې کار وکړه. مخکې د هغې نه مړینې شتون درلودو، بیا د وینې په کیمیاوي ترکیباتو شتون درلود، 2 انټیجن انټي باډیانې پکې پیدا کړلې، په 4 ګروپونو یې وویشل، څنګه وینه اخیستل کېږي، څنګه ورکول کېږي د RH په وسیله باندې او د کومو مادې په وسیله باندې څه کېږي موږ یې پېژنو. دا وینې هم هغه انټي راکټ مې تاسو ته معرفي کړ. ښه، دا د دې درس څه شی و؟ دا درس باندې وپوهېدلی او د وینې ګروپونو پېژندلو باندې هم پوه شوئ، ځکه دا 3 بیلګې مې تاسو ته دلته عملي شکل باندې تختې باندې کار کړلی، تاسو هم په دې باندې وتوانېدلی. اوس تاسو به په راتلونکي ورځو کې موږ دا 3 بیلګې چې مې ولیکلې، 5 بیلګې به تاسو کورنۍ دنده شي چې څه شی شي، هغه 5 بیلګې به نورې تاسې خپله 5 سلایډونه تیار کړئ، هغه د باقي مانده ګروپونه چې تعینېږي هغه به تاسې څه شی کوئ، په خپلو کتابچو کې رسم کړئ او بیا به زه ووینم. ښه، خدای دې وکړي چې دغه درس د ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا مو الله مل شه.